درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمېر زیات کړي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2 میلیارډ او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایډن توشیې ته اړتیا لري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اولګېدو له امله 3 کسان مړه شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انټالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اورلګېدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودله. نیکلاسن د افغانستان له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې د دغې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی او په کندهار کې نیول شوي خبریالان د څېړنې لپاره کابل ته لېږدول شوي.